بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. نن عنوان مو دی look alike sound alike terms and word parts. هغه اصطلاحات چې د هغوی آواز او د هغوی شکل ډیر سره ورته یعنی ډیر سره مشابه وي. نو داسې اصطلاحات چې اکثره ډیر کنفیوزینګ وي. نو لومړی راځو ارتیریو، اتیرو and ارترو. دا اوس جلا جلا وایو او مطالعه کوو لکه څنګه چې تاسو وینئ دوی د شکل د نظر هم ډیر سره ورته دي او دغسې معناوې هم ډیر یعنی ساوند او تلفظ هم ډیر سره ورته والی لري لکه ارتیریو، اتیرو او ارترو. لومړی ارتیری means artery په معنا د شریان ده. نو end arterial means pertaining to the interior or lining of an artery. نو end arterial دا مربوط دی په څه شي؟ په داخل او په دننه خوا د یو شریان پورې. مطلب یې داسې دی چې د end arterial څخه مراد د شریان داخل جدار دی. نو end means within، end په معنا د داخل او artery means artery په معنا د شریان. AL means pertaining to، لکه څنګه چې موږ تاسو وختي په قوانینو کې ویلي وو AL چې کله موږ تاسو لغات جوړ کړو نو سفیکس په پای کې AL یعنی په هغه پورې مربوط، د مربوطېدو په معنا دی. بل اتیرو means plaque or fatty substance. plaque یعنی یو کتله او یعنی اوپیک سبستانس. پلک موږ اصلي د کتلې په معنا سره اخلو او فیټي سبستانس او یو شحمي مواد. ان اتیروما is a fatty deposit within the wall of an artery. اتیروما چې ده دا یو د شحمو یو تجمع ده یا کتله ده within the wall of an artery د یو شریان په جدار یعنی دیوال کې. که دغه لغت موږ سره دغه ورډ پارټس یې سره جدا کړو نو ether means fatty substance. د اتیر په معنا د یو شحمي موادو دی یعنی شحمي کتلې دی. and اوما means tumor. اتیر په معنا د شحمي موادو سو یعنی شحم سو او اوما په معنا د یو تومور سو یعنی یو کتلې سو. بل آرتر یعنی ارترو means joint. ارترو په معنا د مفصل دی. ارترالجیا means pain in a joint او ارترالجیا چې بیا دی دا بیا کله چې په یو مفصل کې درد وي نو دا د ارترالجیا په معنا یادیږي. لکه ارتر means joint، که دا لغت موږ او تاسو سره جلا کړو ارتر means joint یعنی ارتر معنا مفصل and الجیا means pain او الجیا په معنا د درد دی. بل درې نور اصطلاحات دي اکټومي، اوسټومي او اوټومي. که تاسو بیا دې ته وګورئ نو دوی ډېر د شکل د نظر هم سره ورته دي او تلفظ هم داسې سره ورته دی. اکټومي means surgical removal. اکټومي په معنا د جراحي په واسطه ایسته کولو ته وایي. an appendectomy is the surgical removal of appendix. اپنډکټومي لغت اصطلاح چې ده دا په معنا ده د اپنډکس د ایسته کولو ده. د جراحي په واسطه چې کله موږ ایسته کړو ریموول آف د اپنډکس. اپنډکس چې کله موږ د جراحي په واسطه باندې ایسته کړو یعنی قطع یې کړو دې ته څه شوی؟ اپنډکټومي. لکه اپنډ means appendix. اپنډ په معنا د اپنډکس دی and اکټومي means surgical removal او اکټومي بیا په معنا د جراحي په واسطه ایسته کولو ته ویل کېږي. که راسو دا غټه کلمه ده یعنی لارج انټسټاین دی. د دې په دغه شروع کې اسنډینګ کولون کله چې سیکوم د لارج انټسټاین سره یو ځای کېږي نو د دې په شروع کې یو اپنډیج دی. اپنډیج په معنا یعنی د یو ضمیمې دی. نو د یو برخه ده د غټې کلمې چې هغه ته څه شول کېږي؟ اپنډکس. اپنډکس کله کله دا التهابي سي. وینې دلته درې شکله راخیستې، دلته دوه اپنډکس دي، کېدلی سي داسې شکلونه ولري. عموما نارمل شکل خو یو دانه دا موس یو نه دی. دا بیا بډ بیګ اپنډکس ورته وایي
لکه د مرغۍ د مشکې په شان. دا هم نارمل نه دی. په نارمل ډول داسې چې دغه هم ځینې ایسته کړو، دا یو کله چې دغه اپنډکس یو دانه وي نو هغه نارمل وي، نو دغه اب نارمل شکلونه دي. مثال په ډول موږ اخیستی، نو کله چې دغه التهابي سي نو دا بیا د جراحي په واسطه ایسته کېږي چې دغه پروسې ته اپنډکټومي وایي. لکه موږ او تاسو چې وایو چې یو څوک اپنډکس سي، نو کله چې دغه کلمه ایسته سي د اضافي، نو دغه پروسې ته څه شي وایي؟ اپنډکټومي. بل دی اوسټومي. Ostomy means the surgical creation of an artificial opening to the body surface. کله چې بیا موږ د جراحي په واسطه باندې یو مصنوعي لاره جوړ کړو، یعنی یو مصنوعي سوری جوړ کړو د چیش سره؟ د بدن د سطحې سره. چې کله موږ یو سوری جوړ کړو د بدن په سطحې کې، نو هغه ته څه وایي؟ اوسټومي وایي. لکه څنګه وایي اکولوسټومي. Oculostomy is the surgical creation of an artificial excretory opening between the colon and the body surface. Colostomy، کولو په معنا د کولون دی، اوسټومي په معنا د دغه مصنوعي سوري جوړول دي. نو دا د یو چیش د جراحي په واسطه باندې د یو مصنوعي سوري جوړول دي between په منځ کې د چیش د یو کولون د غټ کلمې and the body surface او د بدن د سطحې. لکه څنګه زه پین راواخم، که اوس موږ او تاسو دغه یوه غټه کلمه فرض کړو، دا یې اپنډکس و. لکه وختې چې ما تاسو ته مثال درکړئ، د descending colon، د rectum. کله چې د غټو کولمو یوه برخه، مثال د دغه نقطې څخه کښته برخه، دا یا نیکروز وکړي یا بل داسې د جراحي عملیې په واسطه باندې داسې عملیه اجرا شي تر څو د دې د جوړېدو دپاره وخت ته اړتیا وي، یا نیکروز وکړي ګر سره دغه برخه مړه سي، د جراحي د کولمو د لوی کولمو دا برخه بیخي د منځه ولاړه سي، نو جراح څه کوي؟ جراح دغه کولمه دلته ریزیکټ کوي، یعنې د ریزیکشن کوي، یعنې دا دلته پرې کوي او دغه پاته قسمت دا پاته سي یا یې ایسته کې بیخي د بدن څخه یې وباسي، نو د کولمو دغه قسمت راخلي په دغه ځای باندې، دغه قسمت یې راخلي دلته د بدن د سطحې سره، د نس په یوه برخه کې د بدن د سطحې سره دغه اټیچ کوي، نو دغه عملیه ته څه شي وایي؟ کولوسټومي. دې ته کولون وایي دغه کلمې ته. نو دغه لار چې موږ د بدن د سطحې سره ورکړه دې ته اوسټومي وایي، نو دا عملیه کولوسټومي شوه. دغه دوه عکسونه دي. ویني ما تاسو ته مثال درکړئ، دا چی شته؟ دا هغه لارج کولون دی، یعنې غټ کولمه ده، د بدن د سطحې سره یې چی ورکړې ده؟ لاره ورکړې ده. دغه یو مثال دی. ویني دا بیا د سټیچ په واسطه، یعنې د سوچر په واسطه یې د بدن د سطحې سره د کولمو هغه پروکسیمل برخه، ډیسټل برخه خو ایسته سو، په کومه نقطه کې چې قطع کړی دی هغه نوره برخه یې د بدن د سطحې سره چی ورکړې دی؟ لاره یې ورکړې ده. نو اوس چې کوم غایطه مواد هر څه راځي هغه بیا د دې نقطې څخه راوځي، دا بیا د یو د کولوسټومي بیګ په واسطه یو بله کڅوړه راځي د دغه کولوسټومي پر شاوخوا باندې دلته د چس په واسطه نښلي، نو بیا د غایطه مواد هر څه غایطه مواد یې که هر څه مثال ویسټ پروډکټ ټول بیا په دا کڅوړې ته ورلیږي، نو دا اوسټومي. بل دی اوټومي. اوټومي means cutting or a surgical incision. د قطع کولو یا د جراحي په واسطه یو انسیژن یا شک ته ویل کېږي. نو اکولوټومي is a surgical incision into the colon. کله چې موږ په کولون کې خپله یو انسیژن وکړو یا جراحي په واسطه قطع وکړو دې ته بیا کولوټومي وایي. کول means colon، کولو means colon، اوټومي means a surgical incision. بل دوه نور مهم اصطلاحات، یو فیشر دی یو فیسټولا دی. فیشر او فیسټولا دا لکه څنګه چې دا لومړي سر څه موږ لوک الایک او ساوند الایک ورډز وایو، نو دا هم بیخي فیشر فیسټولا هم ډېر سره ورته دي.
نو a fissure is a groove or crack like sore of the skin. دا وایي یو میزابې ته ورته یا کریک یا چاودې ته ورته لایک سور. دا چې دی دا یو سور یعنې یو زخم دی of the skin د چې شي د جلد. This term also describes normal folds in the contour of the brain. په دماغ کې چې کوم نارمل میزابې دي هغو ته هم دغه نوم کارول کېږي. موږ سلکس هم ورته وایي په دماغ کې که تاسې یو ژورې برخې یو لوړې برخې نو ژورو برخو ته چې شي وایي ژورو برخو ته سلکای وایي چې جمع سلکس ورته وایي جمع سلکای ده او هغه لوړو برخو ته بیا ګایرس وایي چې جمع ګایرای ده. نو دغه ژورو برخو ته سلکس هم وایي او فیشر هم ورته وایي. دغه که تاسو د عکس ته متوجه سئ دا لارج کولون یعنې د ریکټم برخه ده ریکټم او دا اینل برخه ده. په دې کې کله کله داسې درزونه رامنځته شي. تاسو د عکس کې ډېر واضح معلومیږي دغه درز ته فیشر وایي. وینې دلته سم عکس دی دا فیشر دا وینې دا چاودې رامنځته سوي دي چې ډېر دردناک هم وي بیا د خونریزۍ سبب هم ګرځي او د هیموراید سره لکه موږ چې تاسو بواسیر ورته وایي د هغه سره ډېر مغالطه کېږي. نو دغه فیشر دی. بل فیسچولا ده. فیسچولا is an abnormal passage usually between two internal organs. د دوو وایي دا یو غیر نارمل راسته ده راسته یعنې لاره ده usually between two internal organs عموما د دوو داخلي احشاو ترمنځ or leading from an organ to the surface of the body یا د یو عضوي څخه د بدن سطحې پورې یو لاره ده. A fistula may be due to surgery دا کېدلی سي د ډاکټر په واسطه د جراحۍ په نتیجه کې رامنځته سي یا یو انجري یو زخم وي او د ډرینینګ اف ان ابسس یا کله چې موږ یو ابسه ډرین کوو نو هم هغه څه شي کوي هغه یو فیسچولا ورکوي. دا یو څو مثالونه دوی دلته راخیستي. دا ریکټم یوه برخه ده کیدای سي دغه د کولمو څخه یو لاره د بدن سطحې ته دا رقم جوړه سي داسې یو لارې ابنارمل سم فوهی. دلته هم اکسټرنل دا انټرنل سپینکټر مسلز د اکسټرنل سپینکټر مسلز دي کیدای سي دغه په دغه امتداد باندې یعنې دلته دا که موږ داخلي عضو فرض کړو دغه غټه کولمه یا د ریکټم برخه یا د اکسټرنل سپینکټر مسل یا انټرنل سپینکټر مسل نو که چیرې د دغه ځای څخه بیا د مایع مواد د بدن دا سطحې ته په عموما خو دلته چې شي نه فوهه نه نو که چیرې دلته فوهه رامنځته سي نو دغه مواد دلته تخلیه کیږي چې دلته فیسچولا ویل کیږي. دا دلته یو مثال دوی راخیستی دی چیرې دا مقعد دی د مقعد په مجاورت کې یو فیسچولا راخلاص شوی دی چې د دې څخه بیا کیدلی سي که د ابسې په نتیجه کې رامنځته سوی د دې څخه پس تخلیه کیږي او که داسې یا نور مایعات د دې څخه راوځي. دوی نور اصطلاحات دي ایلیم او ایلیم. ایلیم is the last and longest portion of the small intestine. و یو ایلیم د کوچنۍ کولمو اخرنۍ برخه ده. د کوچنۍ کولمو په درو برخو باندې موږ ویشو دلې موږ عکس هم راخیستی دی درته واضح به سي هغه اخرنۍ برخې ته ایلیم وایي. میموري ایډ و د حافظې دپاره تر څو ستاسو په یاد سي ایلیم is spelled with an e as in intestine. وایي ایلیم کې دلته ای راغلی ده نو په انټسټاین کې تر څو د دابل ایلیم سره غلط نسی نو په ایلیم کې هم ای راغلی ده او انټسټاین کې هم ای راغلی ده. دغه ای په واسطه باندې تاسو کولی سئ چې که چیرې ایلیم راغلی وي ای پکښې کړي ای نه پکښې کړي نو دا ای بیا تاسو کولی سئ چې د کولمو هغه اخرنۍ برخه چې ده هغه ته ایلیم وایي. که موږ تاسو ته عکس ته وګورو دا سمال انټسټاین کوچنۍ کولمې دي. د لومړۍ برخه د ډیوډینم په نامه یادېږي د ډیوډینم څخه وروسته بیا جیجینم ده او اخرنۍ برخه ایلیم ده. دا ځای تر ځای پورې تر سیکم پورې دا بیا چې شته ایلیم وینې د ای په واسطه موږ پېژندلی شو. که چیرې ای پکښې راغلی موږ په دې پوهېږو چې په انټسټاین کې ام ای راغلی نو دا چې شته ایلیم د کولمو یوه برخه ده. بل ایلیم دی. ایلیم وینې په تلفظ کې هم بیخي یو رقم سره ویل کېږي ایلیم او ایلیم. ایلیم is part of the hip bone. دا بیا د حوصلې د هډوکي یوه برخه ده. میموري ایډ دلته بیا وایي د زده کړې په خاطر تر څو ستاسو په ذهن کې پاتې سي ایلیم
په ایلیم کې آی راغلی دی او دلته په هیپ کې هم آی راغلی، نو دا تاسو کولی شئ چې په دغه باندې په ذهن کې وساتئ. دا کومه برخه ده؟ دا د حوصلې د هډوکي حوصلې هډوکي پر درو برخو باندې موږ ویشو، یو پیوبیس دی، یو اسکیم دی، او دغه لوړه برخه دغه وزر ته ورته دې ته څه وایي؟ ایلیم وایي. وینئ آی ایل آی یو ام. نو فرق یې د ایلیم سره چې د کولمو برخه ده په څه کولی شو، هلته ای پکې کې راغلی ده، نو په کولمو کې انټسټاین کې هم ای راغلی ده، نو هغه ایلیم د کولمو یوه برخه ده، او د ایلیم چې دی دا بیا د حوصلې د هډوکي یوه برخه ده. بل دوی نور مهم اصطلاحات infection او inflammation. An infection is the invasion of the body by a pathogenic disease producing organism. و یو infection یا انتان چې دی دا چې دی is the invasion of the حمله ده of the body by a pathogenic د بدن د یو مرضی یعنی د ناروغۍ تولیدونکي موجود په واسطه. لکه موږ چې وایو بکټریاوې دي، دا ټوله څه دي؟ بکټریاوې دي، که وایرسونه دي، که پرازیټونه دي، د دوی په واسطه چې کله بدن د دوی په واسطه پر بدن باندې حمله وسي نو څه جوړي؟ انفیکشن جوړي. که یو زخم کې د یو بکټریا مداخله وکړي نو هغه برخه څه کېږي؟ هغه کې چرک راجمع کېږي، هغه ټپ خرابېږي، نو دا خرابېدو ته موږ تاسو څه وایو؟ انفیکشن. کوم چې د پیتوجنیک ارګانیزم چې یا کېدای شي بکټریا یا بل داسې ژوندی موجود وي. with the infection can remain localized. دغه انفیکشن کېدای شي چې موضوعي واوسي near the point of entry، چیرې چې دغه ناروغي تولیدونکي یعنی دغه بکټریا چیرې دخول کړی دی کېدای شي هلته لوکلایز یعنی موضوعي واوسي یا په هغه ساحه کې واوسي. can be systemic، یا کېدای شي د وینې جریان ته لاره پیدا کړي او ټوله سیستم معوفه کړي. affecting the entire body، کوم چې ټوله بدن څه کوي؟ معوفه کوي. sign and symptoms اعراض او علایم of infection include د دې اعراض او علایم چې د مایلیز معنی سستوالی به انسان کې، چیلز یخ لرزه به ولري، یخوالی به یعنې ولري، and fever او تبه به ولري. chills and fever چې کله راشي د تبه او لرزه. redness سوروالی به ولري، heat تودوالی به ولري، and swelling او پړسوب به ولري. or exudate from a wound، یا دغه زخم څه کېدای شي مایعات چې کله راوځي دا به یو ترانزیډیټ دی، یو اکزودیټ. ترانزیډیټ کله چې پروټین نه وي موجود په دا مایعاتو کې ترانزیډیټ ورته ویل کېږي. که چیرې پروټین محتوای پروټین جوړول یعنې پروټین په شمول نور شیان هم لکه زوي یعنې پس هم پکې کې نور مایعات هم نو بیا څه ورته ویل کېږي؟ اکزودیټ ویل کېږي. و malaise is a feeling of general discomfort or uneasiness that is often the first indication of an infection or other disease. malaise چې دی وایي دا فیلینګ احساس دی چې جنرال ډسکمفارټ د عمومي ناراحتۍ or uneasiness یا د کهالت د ستړیوالي چې انسان ستړی. that is often the first indication of an infection، کوم چې د یو انفیکشن یا د بلې ناروغۍ کېدای شي لومړنۍ نښه واوسي. an exudate چې بیا دی is fluid د یو مایع ده such as pus، لکه پس چې ما تاسو ته یادونه وکړه مخکې that leaks out of an infected wound، کوم چې د یو منتن سوي زخم څخه راوځي هغه ته څه ویل کېږي؟ exudate ورته ویل کېږي. بل inflammation دی. inflammation بیا التهاب. inflammation is a localized response to an injury، دا به یو موضوعي جواب دی چې په وړاندې د یو انجری یعنی یو صدمې په وړاندې او destruction یا د یو تخریب په وړاندې of tissue د انساج. کله چې په انساج کې یو تخریب رامنځته کېږي یو انجری صدمه پر وردېږي نو دا څه کېږي؟ بدن خپل یو جواب ورکوي یعنی د یو عکس العمل دی د بدن د انفلیمیشن. انفیکشن چې شو؟ انفیکشن چې کله د یو بکتریا یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه ناروغي تولیدوي د هغه په واسطه باندې یو زخم منتن سي نو هغه ته انفیکشن ویل کېږي. او انفلیمیشن چې دی دا بیا د خپل زموږ د وجود یو ساتونکی عکس العمل دی، یعنی کله چې یو صدمه وارده سي زموږ او ستاسو په بدن کې نو د دغه صدمې تر څو دغه بیرته جوړه سي نو دلته وینه زیاته راځي، لکه وینه چې توده وي کېدای شي په دې ګرموالی
ګرموالی موجود وي، تودوالی او دغه ساحه سره سي ځکه چې هلته د وینې جریان زیات وي او دا وپړسېږي ځکه چې هلته مایعات ډېر زیات څه کېږي د دغه اویو څخه راوځي. نو دا د بدن زموږ ستاسې د وجود یو عکس العمل دی. وایي د کارډینل ساینس انډیکیشنز اف انفلیمیشن آر، دغه نښې په انفلیمیشن کې همیشه موجود وي. اریتیما ریډنس یعنې سوروالی، هایپرترمیا یعنې تودوالی هیټ، ایډیما پړسوب سویلینګ ورته وایي، اینډ پین او درد. دغه څلور نښې به په چیش کې په انفلیمیشن کې موجود دي. These are caused by extra blood flowing into the area as part of the healing process. دغه نښې چې دي دا ول رامنځته کېږي وایي دا د ایکسټرا بلډ، دا د اضافي وینې څخه چې و دغه ساحې ته راځي د هغه څخه دغه په نتیجه کې رامنځته کېږي as part of the healing process. لکه څنګه چې ما وختي یادونه وکړه تر څو دغه رامنځته شوې صدمه چې کړي جوړه کړي. although the suffix itis means inflammation، لکه څنګه چې د itis د inflammation یعنی التهاب په معنا دی. it also is commonly used to indicate infection، کېدلی چې دا موږ د انفیکشن لپاره هم وکاروو دغه لغت. بل laceration and lesion. laceration is a torn or jagged wound or an accidental cut wound. laceration چې دی دا څیرې سوی، که موږ تاسو پښتو معنا واخیستې له یو شي چې څیرې سي هغه ته څه شي ورته ویل کېږي؟ لیسریشن ورته ویل کېږي. a torn څیرې سوی or jagged wound or an accidental cut wound، یا کله د په اکسیډنټ کې لکه یو پرزه یا یو تیره شی لکه چاقو چې په یو د انساجو کې راکش کړل سي دې ته لیسریشن ویل کېږي. لیژن به څه دی؟ دا بیا عمومي اصطلاح ده چې is a pathologic change of the tissue due to disease or injury. کله چې د یو صدمې یا د یو ناروغۍ په نتیجه کې یو مرضي تغیر رامنځته سي په انساجو کې هغه ته لیژن وایي، یعنې په بدن کې یو ټپ رامنځته سي یو عمومي اصطلاح ده موږ وایو دا لیژن دی. لکه په پوستکي کې مکولو، پاپولو، ویزیکلونو، دغه ټول پیتالوژیکي نښې چې رامنځته کېږي موږ دې ته وایي لیژن. لیژن یعنې یو بې نظمي یعنې یو زخم. بل میوکس اینډ میوکس، دا څنګه کنفیوزینګ اصطلاحات دي؟ وینې لوک الایک او ساوند الایک، اواز هم ډېر سره ورته دی او په لیکلو کې هم یعنې په لیدلو کې د شکل د نظر هم ډېر سره ورته دی. نو د دوی فرق څنګه دی؟ اول میوکس چې دی دا COUS چې لري دا یو ایډجکټیو دی. ایډجکټیو موږ او تاسو ویلی دي چې صفت، لکه موږ چې وایي فیټ بوای یو معنا چاغ هلک، دا فیټ د ده چې دی یو صفت دی. نو دلته میوکس چې دی د صفت په ډول موږ کاروو. وایي د adjective یعنې صفت میوکس describes the specialized mucous membrane that line the body cavities. دا موږ ته راښیي چې شي وینه دلته یو صفت په توګه کارول شوی دی. وایي دا موږ ته راښیي specialized mucous membranes، هغه مخاطي غشا، یعنې غشا ده غشا خو یو عمومي لغت دی. نو کله چې میوکس ورسره یو ځای سي مخاطي یعنې مخاط لرونکې غشا کوم چې کې دغه that line the body cavities، کوم چې هغه خالیګاوې یا جوفونه هغه چې کوي هغه پوښي زموږ او ستاسو په وجود کې. اوس لکه خوله ده، په خوله کې دغه تر شونډې چې ورتېر سي دا دننه چې دا څه استر دی دا ټولې چې په معنا باندې میوکس ممبرین یعنې مخاطي غشا. دغه رقم کلمې یې دننه ټولې پوښلي دا ټولې چې دي مخاطي غشا. بل د نان میوکس که چیرې CU او نه وه پکې کې بیا دا د څه ویل کېږي؟ نان خو موږ او تاسو پېژنو د پلیس د نیم اف پلیس پرسن اور تینګ، د یو سړي ځای یا شي نوم ته چې ویل کېږي نان. نو دا اوس د یو شي د نامه په توګه دا میوکس کارول شوی. لکه څنګه وایي میوکس is the name of the fluid secreted by the mucous membrane. کله چې دغه مخاطي غشا څخه بیا یو مایع دوی ترشح کوي چې هغه د څه په نامه یادېږي؟ د میوکس په نامه یادېږي. بل چې ده مایکو، مایلو او مایو. لومړی مایکو means فنګس معنا فنګس موږ او تاسو ټول پېژنو چې فنجای جمع ده، دا په معنا د څه دی؟ د فنګس دی. وایي مایکوسیس describes any abnormal condition or disease caused by a fungus. مایکوسیس چې بیا دی دا موږ ته راښیي چې شي abnormal condition یو غیر نارمل حالت او disease یا ناروغي کوم چې د یو فنګس په واسطه رامنځته سي. مایکو فنګس او اوسیس معنا موږ تاسو وختي هم ویلو چې abnormal condition یا disease.
اوزیز د چیش په نامه دی؟ د یو ناروغۍ یا د غیر نارمل حالت په نامه دی. مایلو بیا چیش دی؟ مایلو مینز بون میرو. دا بیا بون میرو. بون یو هډوکی دی، په هډوکي کې موږ او تاسو حرام مغز ورته وایو، کوم چې د سرو حجرو یعنی د سرو کرویاتو یعنی د وینې د جوړېدو وظیفه په غاړه لري، هغه ته څه ویل کېږي؟ بون میرو. نو په اصطلاح یې څه ده؟ مایلو، طبي اصطلاح. اور سپاینل کارډ او یا بل سپاینل کارډ ته هم ویل کېږي. بیا موږ تاسو موضوع ته ګورو چې په دا موضوع کې دوی سپاینل کارډ ځینې مراد دی او که څه شي که بون میرو ځینې مراد ده. وایي د term myelopathy describes any pathologic change or disease in the spinal cord. myelopathy چې د مایلو یعنی چې شي حرام مغز یا چې شي یا سپاینل کارډ describes موږ ته راښیي چې شي any pathologic change یو پیتالوژیکي تغییر یا ناروغي in the spinal cord په چې کې په سپاینل کارډ کې means spinal cord مایلو means چې دا په معنا د سپاینل کارډ یا د بون میرو دی او پاتي means ناروغي. بل مایو ده. مایو means چې مسل یعنی عضلات. د term myopathy دا اصطلاح د myopathy describes any pathologic change or disease of the muscle tissue. کله چې د عضلاتي نسج کې یو تغییر رامنځته سي، یو پیتالوژیکي یعنی مرضي تغییر، یو ناروغي پکې رامنځته شي، څه ویل کېږي؟ مایوپاتي. مایو means مسل یعنی عضله، پاتي means disease او ناروغي. بل اولوجیست او اولوجي. اولوجیست means specialist په معنا د چې د متخصص. A dermatologist is a physician who specializes in diagnosing and treating disorders of the skin. وی a dermatologist درما معنا چې درما په معنا ده درماتو معنا پوستکی، اولوجیست معنا ده متخصص. نو وی a dermatologist چې دی دا یو فیزیشن دی. فیزیشن یعنی یو ډاکټر دی who specializes کوم چې څوک چې تخصص کوي in diagnosis په چې کې په تشخیص او په تداوی کې د disorders of the skin د جلدي ناروغي، یعنی هغه څوک چې هغه جلدي ناروغي تشخیصي او تداوی کوي. او اولوجي بیا چې means the study of یعنی پوهه. نیونیټالوجي. نیو means نیو مطلب چې معنا نوی، نیټ معنا زیږیدلی. نو نیونیټ موږ تاسو دا اصطلاح وختي هم ویلو، نیونیټ معنا نوی زیږیدلی، اولوجي معنا د نوی زیږیدلو ماشومانو چې پوهه. وی نیونیټالوجي is the study of disorders of the newborn. هغه ماشومان چې نوی زیږیدلی وي د هغو پوهې ته د هغو په اړه مطالعې ته چې ویل کېږي؟ نیونیټالوجي. نیو means new، net means birth یعنی پیدایشت، and اولوجي means study of د دوی پوهه. بل دوه اصطلاحات palpation او palpitation. Palpation is an examination technique in which the examiner's hands are used to feel the texture, size, consistency and location of the certain body parts. Palpation چې دی دا د تشخیص یعنی د examination یعنی د فزیکی اگزام، د فزیکی اگزام یو ټکنیک دی. کله چې موږ او تاسو بیا وروسته وایو د خیر سره چې په داخله کې موږ بیا درې شیان وایو، یو خو تاریخچه ده، یو بیا فزیکل اگزامینیشن دی چې فزیکی تشخیص ورته ویل کېږي، فزیکی تشخیص، او بل بیا انویسټیګیشن دی چې معاینات موږ ورته وایو. نو کله چې موږ تاریخچه د مریض څه واخلو نو بیا د فزیکی تشخیص یوه برخه پالپیشن ده. پالپیشن معنا چې شي وایي دغه ډاکټر چې کله د لاس په واسطه د انسان د وجود یو برخه ګوري نو لمسوي دغه ته چې ویل کېږي پالپیشن. نو وایي دا چې دی پالپیشن از ان ایگزامینیشن ټکنیک، دا د فزیکي تشخیص یو تخنیک دی in which په کوم کې چې د ایگزامینرز هغه معاینه کوونکی یعنی هغه ډاکټر hands are used to feel the texture کوم د دغه ایگزامینر په کوم کې چې د ایگزامینر د دغه تشخیص کوونکی لاس استعمالیږي د چیز لپاره to feel تر څو احساس کړي texture size consistency. texture یعنی د دې جسامت یعنی د دغه ټیکسچر په اصل په معنا کې موږ واخلو چې دا اوس ژیړ دی، پوست دی، نرم دی پوستکی، دغه ته ټیکسچر ویل کېږي. سایز یعنی غټ دی کوچنی دی، که یو کتله وي غټه ده کوچنۍ ده. کنسسټنسي قوام یې څنګه دی، آیا سخت دی نرم دی. اینډ لوکیشن او موقعیت یې معلوم کړي of certain body parts د بدن د یو برخې. palpitation به چې دی palpitation is a pounding or racing heart، دې ته بیا ټیکیکارډیا ورته وایي. کله چې
زړه ډیر تیز حرکت کوي نو دې ته څه ویل کېږي؟ palpitation ویل کېږي. بل پروستات او پروستریټ، یو پروستیټ دی او بل پروستریټ دی. پښتو کې موږ تاسو پروستات ورته وایي prostate is a male gland that lies under the urinary bladder and surrounds the urethra. prostate چې دی وایي دا د نارینه یو غده ده that lies کوم چې پرته ده under the urinary bladder تر مثانې کښته and surround the urethra او پر urethra باندې شاوخوا راګرځېدلې ده. که زه تاسو ته یو شکل رسم کړم که دا زموږ او ستاسو سره مثانه واوسي د یوریترا سي نو دغه پروستیټ چې دی دغه یوریترا دغسې احاطه کړې ده، یعنې د یوریترا د پروستات د منځ څخه تیریږي. د یوریترا د پروستات په منځ کې تیریږي. که په غټانو کې تاسو فکر کړی دغه پروستات غټ سوی کله کله هایپرټروفي وکړي نو بیا په موسنو خلکو کې دغه ادرار په ډیر سختي سره کېږي، بیا کتیټر ورته پاسیږي نو دغه یوریترا چې ده دغه پروستات څخه راتیریږي. نو دا و چې شي پروستیټ یعنی موږ تاسو پروستات ورته وایو. بل راځو پروستریټ ته. پروستریټ بیا په معنا د څه شي دی؟ means to collapse and be lying flat or to overcome with exertion. کله چې یو څوک ستوني سخت پرېوځي means څوک ستوني سخت پرېوځي هغه ته یوه اصطلاح کارول کېږي د سفاین. سفاین څه شي ته ویل کېږي؟ څوک چې ستوني سخت پرېوځي. prostrate means to collapse and be lying flat. کله چې بیا پړ مخې پرېوځي هغه ته څه شوی؟ پرون ورته ویل کېږي. نو دلته دوی په دې معنا اخیستی وي prostrate means to collapse چې یو څوک وولېږي and be lying flat او داسې اوږد پروت وي to be overcome with exertion د ډېرې ستړیا په واسطه باندې دې ته څه ویل کېږي؟ prostrate ورته ویل کېږي. دوه پوزیشنه دي هغه سره غلط نه کړئ. یو پرون پوزیشن دی چې پړ مخې دی او بل سپاین پوزیشن دی چې ستوني سخت ورته ویل کېږي، یعنې پر ملا باندې پروت یو بل پړ مخې پروت. بل درې اصطلاحات دي د پایل، پایو او پایرو. پایو او پایرو. پایلو means renal pelvis. که موږ او تاسو پښتورګی راواخو رینل معنا چې شي پښتورګی، پیلویس د پښتورګي یوه برخه ده. زه تاسو ته یو شکل رسم کړم. که دا موږ او تاسو پښتورګی فرض کړو نو د پښتورګي دغه پراخه برخه چې ده کله چې دغه کیلکسونه خالي کېږي په پلاو کې، بیا وروسته په دا پراخه برخه کې ادرار راځي. دغه برخې ته څه ویل کېږي؟ دې ته پایل ویل کېږي، یعنې پایل. نو وایي پایلو مینز رینل پیلویس. پیلویس یې څه شي ده؟ پیلویس یې انګلیسي نوم دی. نو طبي اصطلاح چې ده پایلو ورته کارول کېږي. د څه شي دپاره؟ د دغه پراخې برخې د پښتورګي د دغه پراخې دپاره څه شي کارول کېږي؟ پایلو. او په انګلیسي کې څه شي ورته وایي؟ پیلوس ورته وایي. وایي پایلو means renal pelvis which is part of the kidney. کوم چې د پښتورګي یوه برخه ده. پایلایټس is inflammation of the renal pelvis. دغه renal pelvis دی د پښتورګو د پیلوس التهاب ته به څه ویل کېږي؟ پایلایټس. پایل means renal pelvis په معنا د renal pelvis ده. and itis means او itis په معنا د التهاب ده. پایو means پس په معنا د څه ده؟ د چرګ. پایوډرما is any acute. د پایوډرما چې باید دا وایي یو hard inflammatory التهابي pus forming bacterial skin infection دی. د یو جلدي انتان دی کوم چې څه جوړي؟ پس فورمینګ. په کوم کې چې پس یعنې چرګ رامنځته کېږي. such as impetigo لکه impetigo. د impetigo چې ده د پایوډرما یو ډول دی په کوم کې چې
چرک جوړونکي څه شی رامنځته کېږي؟ جلدي دانات رامنځته کېږي. پایو مینس پس او ډرما مینس سکین. پس مطلب چرک یعنی زوی او ډرما مینس جلد. بل پایرو دی. پایرو مینس فیور اور فایر په معنا د څه شي؟ د اور او یا د تبې دی. پایروسیس also known as heart burn. پایروسیس چې دی دا بیا heart burn. heart یعنی heart burn د یو غلط اصطلاح ده چې ډېر صحیح یعنی مس نومر دی چې څه لپاره کارول کېږي؟ لکه موږ چې انسانان وایي زړه مې ایښي، دا په اصل کې د څه شي؟ د معدې د جوش په معنا دی. وایي پایروسیس also known as heartburn is discomfort due to the regurgitation of stomach acid upward into the esophagus. کله چې د معدې تیزاب برګشت وکړي وچیشته و اسوفیګس د مرۍ ته، نو دا یو ډسکمفارټ دی، یو ناراحته حالت دی چې دغه ته څه ویل کېږي؟ پایروسیس. فایر مینز فیور اور فایر یا سوځېدل. and osis means abnormal condition غیر نارمل حالت او ډیزیز یا ناروغي. بل سپینیشن او سپوریشن. سپاین چې ما تاسو ته ویل د ستوني استخ په معنا دی، نو دا دی دلته راغلی. سپینیشن is the act of rotating the arm so that the palm of the hand is forward or upward. دلته بیا د لاس په معنا دی راخیستی دی. وایي سپینیشن چې دی دا ایکټ دی، دا عمل دی of rotating د څرخولو د arm د دا وږې so that یعنی د دا لاس د وږې څخه تر لاس پورې دغه ټول د arm ویل کېږي. so that لکه څنګه چې the palm of the hand is forward or upward. palm یعنی ورغوی، کله چې د لاس موږ داسې وڅرخو چې دا ورغوی لوړه سي دغه ته څه ویل کېږي؟ سپینیشن ویل کېږي. بل بیا سپوریشن دی. سپوریشن is the formation or discharge of pus. موږ تاسو ویل چې پای چې څه ویل کېږي؟ پایو پس ته ویل کېږي، چرک ته. نو کله چې یو د دغه چرک جوړېدلو عملیه ته یا د دغه چرک د راوتلو د یو زخم څخه دغه عملیه څه ویل کېږي؟ سپوریشن یعنی د پس جوړېدل یا راوتل د یو زخم څخه. پس خو نو ویل کېږي چې شته چرک ته. بل چې دی ټرایج and trauma. دا ډېر مهم اصطلاح ده دا ټرایج. وایي ټرایج is the medical screening of patients to determine the relative priority of need and the proper place of treatment. ټرایج چې دی وایي دا بیا د میډیکل یا د طبي سکرینینګ یعنی کتلو، د طبي کتلو یو پروسه ده په کوم کې چې of patients د ناروغانو to determine تر څو دا معلومه کړي د ریلیټیو پریارټي د دوی اولیت معلوم کړي. یعنی یو دوه درې مریضان دي په دې کې دوی معلومه کړي چې کوم یو ته باید لومړیتوب ورکول شي. and the proper place of treatment او دوی باید په کوم ځای کې تداوي شي. د مثال په ډول emergency personnel arriving on an accident. emergency personnel یعنی په امبولانس کې کوم خلک وي دوی راله یو اکسیډنټ یو ځای یو ټکر شوی دی دوی هغه صحنې ته راورسېدل. an accident scene must identify which of the injured requires care first and determine where they can be treated most effectively. دوی باید دا معلومه کړي must identify باید دا معلومه کړي which of the injured required care first چې کوم زخمی لومړی تداوی ته اړتیا لري and determine where they can be treated او دا معلومه کړي چې اوس مثال د چا پښه ماته دوی باید ارتوپیډي ته یوړل شي، د چا خدای مکه په نس تېرې سوی دی هغه باید چې جراحي ته یوړل شي، جراحي واټ ته. یعنی هر ناروغ خپلې مربوطه څانګې ته یوړل شي. where they can be treated most effectively چې د دوی په ښه توګه تداوي کېدلی شي. بل چې د trauma means wound or injury. یعنی موږ وایو صدمه په معنا د چې د wound د یو زخم یا د یو زخم د wound or injury چې معنا موږ وایو د یو شي په واسطه باندې یو صدمه رامنځته شي هغه ته انجري وایي. wound خو نو زخم دی، کله د انجري په واسطه چې شي یو زخم جوړ شي نو دې ته چې شي trauma. یعنی یو څوک په لرګي ووالي یعنی یا په اوسپنه باندې ووالي نو هغه ترزیز دی ورسوي. از trauma اصلي معنا د ترزیز ده. نو دغه ځای کې چې یو زخم جوړ شو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته trauma ویل کېږي. These are the types of injuries that might occur in an accident. یعنی دا وایي هغه زخمونه دي یعنی هغه جراحات دي چې رامنځته کېږي په چیش کې رامنځته کېږي؟ په اکسیډنټو کې رامنځته کېږي، په ټکرونو کې، شوټینګ یعنی په فایر کولو کې، یعنی یو څوک په ویشتلو کې د توپک یا د مرمۍ په واسطه، او نیچرل ډیزاستر
او یا طبیعي پیښو کې لکه زلزلې سوې یا طوفانونه سوه اور فایر او یا چیش په واسطه د اور په واسطه. کله چې د دې په واسطه باندې یو ترزیز رامنځته سي دغه ته چیش ویل کیږي؟ ټراما ورته ویل کیږي. نو زموږ او ستاسو درس پر دغه ځای باندې پای ته رسیږي. نو دغه لومړی فصل موږ او تاسو اوس تکمیل کړئ. ومن الله توفیق.